ورور او په سټیج ناس د پارټیانو سیاسي مشرتابه ما ته مخامخ په دې پنډال کې ناس سیاسي کارکنانو د بوروي ښاروالو تاسو د ټولو په اجازه تر ټولو اول به زه د بوري ښاروالو ته د دې وطن خلکو ته آفرین ووایم چې ستاسو نن خپلو افغانانو وروڼو سره د یووالي اظهار وکړه د خوابدۍ اظهار مو وکړه دلته دا عظیم الشانه جلسه چې نن دلته د دې ملتپاله ګوندونو کارکنان راوتلي دي د بوري ښار ولس راوتلی دی او خپلو هغه افغانانو وروڼو سره اظهار یکجهتي کوي همدردۍ اظهار کوي کم چې د هغو سره د دې ریاست پاکستان د دې ملک هغه واکداره قوتونه د دې ملک اسټبلیشمنټ او بیا په افغانستان کې ناس هغه واکداره هلته چې کوم ناس طالب دی و هغه ته دا ورښیي چې دا وطن موږ د دې خپلو پښتنو افغانانو وروڼو سره ولاړ یو ځکه په افغان وطن قابضه سوی په توپک راغلی کښېنستلی خو د خپل افغانانو وروڼو په حواله تا هېڅکله هم یوه خبره هم ونه کړله دې سټیټ په دې وطن کې چې کوم بربریت له دوی سره روان دی خو موږ د دې وطن خلک دوی سره هغه اظهار همدردي کوو عزیزانو دویمه دلته زموږ ملګرینو خبرې وکړې زه بالکل ټیم نه اخلم کوشش کوم چې په 100 منټو کې دا خپل تقریر راغونډ کړم عزیزانو دلته زموږ په دې وطن کې زموږ پر وسایلو باندې د قبضې کولو کوشش روان دی یو ایکټ په دې اسمبلی کې پاس شوی دی چې هغه یې قانون ګرځولی دی چې ما او ستا ته په دې وطن کې زما او ستا په دې غرونو کې کومه شتمني خدای راکړې ده کومه شتمني چې زما او ستا په دې غرونو کې زما او ستا د بچیانو د مستقبل ده نن پنجابي استعمار او هغه اسټبلیشمنټ د فوج هغه بالادسته قوتونه په هغه هم قبضه کول غواړي هغه هم د پنجاب د لاهور د ګوجرانوالا و هغه خلکو ته لاټول غواړي کوم چې په ماضي کې په ارنایي کې داسې د کوټې کویلې داسې د دوکۍ کویلې د ګوجرانوالا خلک د دسکې خلک د لاهور خلک و هغو ته الاټمنټونه سوي دي نن په دې ټول پښتانه وطن کې هغه لوبه روانه ده عزیزه دا ما او تاسو د یووالي مظاهره غواړي دا به د دې قام د دې وطن خلک په دې راغونډه شي په یو ځای کشي به یو موټی یو قوت به جوړه شي د داسې بربریت د داسې ظلم د داسې چې کوم وحشت او دلته چې زما او ستا د بچي زما او ستا د وطن کوم استحصال کشي د هغه دپاره د یووالي اظهار به کوي زه نور ټیم تاسو څخه نه اخلم زه صدر صاحب ناست دی اذان به هم کشي خو موږ ملګري به په یو ځای لمنځونه سره کوو خواست مو مدعي چې د اخره به کښېنئ او دا صدر صاحب تقریر به موږ ضرور اورو دلته دا ملګري د دغسې منظمه کښېني ډېره مننه مهرباني